څنګه چې د جومات نه دا بله پټی پکې پټی پیزار پټی دا غلا ده دغسې پچی کې غوښه وړل پټه په لوټکي کې غوښه وړل پټه زما به خادي زما پیسې دي زما ډوډۍ را ته ماله راغلی دیګ پخی یا زما خپله روره تا له خو زه 1000 روپۍ در کوم په دیګ باندې نو تا ته دا اجازه چا درکو چې ته لوټکې بیا دې راغی روارو بیا دې راغی خورهی بیا دې راغی بل خپلوانو هغې هم په لوټکي کې او په پچی کې وړي او ته هم وړې او زما میلمانه به تر مازدیګر راځي تا خپلې پچی پوره کړي تا پوره کړي الوا دې وړه غوښه دې وړه چاول دې زرده وړو خشاک دې وړو مسالې دې وړي سامان پاتې پلې دې وړو ارنګه قسط او پیسې به خپلې برابر اخلي زه اریان دی ته یم چې په وړوکې خادی کې وړه خادی کې 2 او 3 پچی د غوښو لوټکې د غوښو دا وړلو زما د اجازت نه بغیر که ما نه غواړي دا هم مه کوه دا سوال دی دا سوال دی چې ته ما ته وایې چې زه لږې وریجې اوسم ځان له دا سوال هم حرام دی سوال مه کوه چا نه غواړه مه نبی علیه السلام دا یو خبره کړې وه چې تا له چا پخلی وکړو ستا نوکر دی ستا غلام دی او خادم دی نو هغه ډوډۍ ته ځان سره کښېنوه ستا د ډوډۍ حق د خوړلو ستا شته ستا د خوراک نه داسې نه چې ستا زامن دې راوستي دي د ماما او د تره زامن دې راوستي دي رونه دې راوستي دي یاران او دوستان دې راغوښتي دي او هغوی به هم دلته ډکېږي او ستا ورته دعوت دی ولې دا ستا د مور واده دی چې تا هغوی راغوښتي دي دا د چا واده دی چې تا دوی راغوښتل تا ته دعوت دا ستا د خوړلو حق نبی علیه السلام وی چې فلیدع بیده لقمتن او لقمتین کچر ډوډۍ لږه وه ستا میلمانه داسې وو چې هغې سره د دې سړي کېناستل مناسب نه وو نو نبی علیه السلام به په لاس کې ولې یو نوړی دوه نوړی کېدی په لاس کې څه راځي لقمتن او لقمتین ویلی دی په حدیث پاک کې یو نوړی دوه نوړی دا خیر د کاسه کې بدله یو پوټې دوه واچي دا تا هغه ځای کېنه خوره داسې نه وو وړل پکې نه وو ته خپله دیاړي هلې ته خپلې پیسې هلې زه دا خبره کوم زړه د ویښې کوم په حق یې کوم په سچ یې کوم لکه څنګه چې ما راته ووایې قسم په الله دی عمل نه قبلېږي غلا ده ته وایې ګنې زما غریبي ده زما ګنې ناچاري ده الله جس سړی یم د دې معاشرې ته د دې معاشرې غلې ته د دې معاشرې چورې ته د دې معاشرې ناسورې ته د دې معاشرې یو قسم له ډاکو خو تا خپل ځان نه دی پېژندلی قسم په الله ری بیا درته وایم چې دا غلا ده او د دې غلا نه توبه ایستل پکار دي که ته عمل کې عمل دې قبلیږي نه که ته نیکي کې نیکي دې قبلیږي نه